ابل ورځ راته یو کس پای تخبه کې هوټل ابراهیم گلیکسی هوټل له ناغي چې د غریبانو د بوپې سیستم شروع کړ. د بوپې سیستم دار چې لکه سړی سر تانه 2000-3000 روپے واخلي بیا په هغه کې شل 15 قسمه خوراکونه چې ته کم قسم خوراک کې نو بس ته خوراک کول شي بزان مړوار او جماعتي هغه تنظیم کړو. نو ما ته باقاعده هغه ویډیو چې دا غیراته او خو لما توي مفتی صاحب دا وګوره چې کله وې د زمونږ د پښتنو کله په دې بوپې باندې ورزي کنه که هغه حالت تاسو ولید نو توبه به وباسه چې داسې ته به وګورئ دي چرته جهاد لروان دي داسې په یو بل پاسه ورخیږي او ورمنډي وي هغه خو زه وشو دا تاسو پکې یو بل دیک نه دیکړه یو بل پکې خوکړه ارسه پکې وشو د خوراک او د خېټې لپاره تاسو ځان دومره وشرمو هغه خو زه وشو بیا چې کله ار یو ورغلی د مخکې په هر سیز باندې نو چا ځان ته نری غوښې او چا ځان ته چې دی نو تیکې او چا ځان ته چرګان او چا ځان ته سیخ کباب او یو دا هر څه د پلیټونه ځان ته داسې ډک کړي دي. نو ما ته د هغې نه بعد هغه ویډیو وګورئ دا وګورئ دا د بوپې سیسټم دی نو زمونږ دا پښتانه وایي چې یاره بس ځان ته دا پلیټونه سم راوپړسوه وایي دا وګورئ لږه لږه ته خوړلې ده لږه لږه بس چې چرته کې پوټي راچوري دي لس پوټي راچوري دي نو دوی ته نه خوړلې دي او هغه نورې اسې اخوا دې خوا کړي دي او ضایع کړي دي. وی دا ټول چې دی ماته ویډیو خو وی دا ټول خوراک وی کچرې ته تللی دی. نو خدای دې پوهېږه د رزق بې حرمتي کې بیا چغې وی چې ماته رزق نه میلاویږي ماله الله رزق نه راکوي زما رزق تنګ دی په مولیانو پسې ګرځې ماله د رزق وظیفه راکړه. نو دا تا رزق سره څه وکړه تا په رزق باندې څونه د هغې تا بې حرمتي وکړه. مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه چې په کتابونو کې د هغې باقاعده ذکر هم راغلی دی سنت هو ته نه وایو خو ذکر یې راغلی دی چې د نکاح په وخت کې دا چوارې او کجورې داسې وشینده هغه چې وشیندې نو تا قیامت راکوز که تا د اسمان د ځمکې له راوسته چې هغه د رزق بې حرمتي وکړه او دې ته ته د رزق بې حرمتي نه وې دا ته د رزق بې حرمتي نه ښکاري چې تا ډک ډک پلیټونه او ډکې ډکې مجمې پرېښودې تا تیکې او تا ښکلې بهترین خوراکونه نری غوښې تا پرېښودې نو دا ته د رزق به حرمتي نه ښکاري او هغه چې ونه هغه چې کوم په کتابونو کې د هغې ذکر راغلی نو ته د رزق به حرمتي ښکارېده او تا وې دا خو کفر وکړه. تاسو وګورئ څومره هوټلې چې دي او هغې کې بوپې سیسټم وي تاسو لاړ شئ چې هغې کې څومره د رزق به حرمتي کېږي دومره ګورئ په یو ځای کې نه کېږي زمونږ دا خلک یې راواخلي سم ډېر او ځان ته د پلیټونو ورسته ډک کړي او خوري او بیا یې دکه شان پرېږدي. نو لږ د خدای خاطرو کې لږ د الله نه ویریږئ د دې په باره کې د الله نه ویریږئ چې دا څیزونه مه کوئ ځکه چې دا څیزونه زمونږ د رزق د ختمېدو ذریعه جوړېږي دا خو د رزق بې حرمتي ده.